سلام سلامونه ستړي مشه جوړ یې تکړه یې په خیر یې ښه جوړ یې طبیعت کې زړګي کې مجازونه ښه ډېرو پوښتنه کړې وه چې زر تر زره یعنې زر تر زره د استرالیا او کاناډا په منځ یو توپیر مطلب ویډیو جوړ کړه چې موږ پوه شو چې د ژوند کول لپاره کاناډا بهتر دی او که استرالیا. ما معلومات وکړل، تحقیقات مې وکړل مکمل. زه ویډیو اوس مکمل تر اخره پورې وګورئ چې کوم یو بهتر دی، آیا کاناډا بهتر دی که استرالیا. صحیح دی؟ نو بیا هم لایک، سبسکرایب، کومنټ دغه مو هیر نشي، منتظر یم. صحیح دی؟ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، هیر نشئ، قربان شو. اوس شروع کوو په هغه باندې. او یو خو دا ځای نه پوهېږم چې زه څه رقم ته کم چېرته کښېنم. لږ دروند شوی یم، چوکۍ لاندې نه وځي، هغه په ځمکه هم ډېره نرمه ده. د استرالیا او د کاناډا تر منځ توپیر. د جغرافیایي د لحاظه کاناډا دویم هیواد دی چې مطلب د جغرافیې د لحاظ نه ستر دی او استرالیا کم دی. جمعیت تقریبا خو نشو ویلی، خو یو بل سره نږدې دي. دا چې یو پرمختللی هیواد دی هم کاناډا او هم استرالیا. هغه چې دی د کاناډا جمعیت چې دی تقریبا 38 میلیونه دی، بعد د لهستانه او مخکې له مراکش نه. صحیح دی؟ دغه د کاناډا جمعیت دی. او د استرالیا جمعیت تقریبا 25 میلیونه جمعیت لري او په ټول نړۍ کې 55م هیواد دی چې یعنی نفوس ډیر دی. نفوس البته ډیر نه دی، کم دی. 25 میلیونه استرالیا هیواد ډیر کم دی. دا باعث کېږي چې دوی مهاجرین څه کوي، سپورټ کوي او غواړي چې مهاجرین هغه ته راشي دغه هیوادونو ته. په هغه کې په استرالیا کې په هر یعنی 3 متره کې یا په هر متر کې 1 کیلومتر کې، مثلا 1 کیلومتر تاسو په ذهن ته راولئ چې 1 کیلومتر څومره دی. په هر 1 کیلومتر کې 3 نفره دوی ګرځي. یعنی ته فکر وکړه چې څومره کم دی په هغه هیواد کې، ډیر کم دی که نه. او د هغه لپاره مثلا کله چې تاسو مثلا تحقیقات کوئ د یو هیواد په مورد د ژوند کول لپاره چې کوم هیواد د ژوند کول لپاره او هلته د ژوند کولو امید او ارزو ډیر وي، هغه کوم هیواد دی؟ مثلا انسان پکې خوښ وي، ښه ژوند ولري، خوشحاله ژوند ولري او آزاد وي مکمل. استرالیا چې د اتم هیواد دی په ټول نړۍ کې چې د ژوند کولو امید پکې ډیر دی، مثلا خلک پکې خوشحاله دي او خلک ښه ژوند لري. کاناډا چې د 14م هیواد دی، یعنی په دې کې موږ ویلی شو چې استرالیا بهتر دی د ژوند کولو لپاره، امید ډیر دی. په کاناډا کې امید ځکه ډیر نه دی چې دلته مصرفیت ډیر دی، ډیر زیات مصرفیت دی. په خاطر کېدای شي کاناډا کې په استرالیا کې مصرفیت کم وي او کار ډیر وي، ته چې څومره پیسې وګټې او کولی شي چې د هغو کمو پیسو څخه او ښه ژوند جوړ کړي او ښه ژوند ولري. په کاناډا کې مجبور چې همیشه مصروف اوسئ، ځکه چې که مصروف ونه اوسئ تا نه ژوند پاتې کېږي، ټکس پاتې کېږي، هر څه پاتې کېږي. کوم هیواد د سرطان مرض یعنی سرطان مرض په هغې هیواد کې ډېر دی؟ په کوم هیواد کې؟ البته آیا په استرالیا کې سرطان مرض ډېر دی او یا هم په کاناډا کې؟ موږ وایو چې په استرالیا کې مطلب هغه سرطان ډېر دی، د خلک چې سرطان لري، ځکه چې هلته ګرمي ډېر دی او سپین پوست یې هلته ډېر لري. کله چې ګرمي ډېر شي میکروبونه ډېرېږي، چې میکروب ډېر شو خامخا یو انسان ته مرض لویږي. هغه هم سرطان مرض دلیل یوازې دا نه ده چې مثلا ته هرسي وي، ځینې هرسي دي او ځینې مثلا د سګرټونو څخه پیدا کېږي، د چلن څخه پیدا کېږي، د ډېرو شراب څښلو څخه پیدا کېږي، کیمیکل مواد چې استعمالوي مثلا دلته هغو څخه هم چنان سرطان مرض پیدا کېږي. او په استرالیا کې ډېر دی، په کاناډا کې البته کم دی. کوم هیواد ډېر ځوانان لري؟
کوم هیواد ډیر ځوانان لري. په دغه هیوادونو کې افغانستان ته پته نه لګیږي د افغانستان خلکو ته، خو د نورو هیوادونو ته چې کله راځي دوی خپل آمار خلي چې دوی څومره ځوانان لري. ځوانان دې په خاطر دوی آمار خلي ترڅو وکولای شي چې دوی ډیر کار وکړي او خپل هیواد ته پرمختګ ورکړي. کله چې ته ځوان وې ته ډیر کار کولای شي، کله چې زوړ شي ډیر کار نشي کولای. دې په خاطر دوی آمار مثلا تخمینوي او یا هم جوړوي چې کوم هیواد دوی د ځوانانو هغه آمار څومره دی. د کاناډا ډیر دی، کاناډا ډیر ځوانان لري او استرالیا کم ځوانان لري نسبت کاناډا څخه. کاناډا کې ولې ځوانان ډیر دي؟ ځکه چې کاناډا چې یو فامیل سپانسر کوي، هغه فامیل خامخا ماشومان لري. چې کله د فامیل سپانسر شي ماشومان ډیر ولري، کاناډا په دې خوشحاليږي او زر تر زر راولي، ځکه چې دوی د ځوانانو نیرو ډیر شي. کوم هیواد ډیر جزیره لري؟ صحیح دی، جزیره هغه اوبو جزیرې ته وایي چې کوم هیواد ډیر لري کنه. نو استرالیا چې ډیر جزیره لري نسبت د کاناډا څخه، او په ټول نړۍ کې استرالیا د جزیرې د لحاظ نه لوړ دی، یعنی ډیر دی، غټ دی. په ځینو مسایلو کې او ځینو لغاتونو کې زه نشم کولی چې تاسو ته مثلا پښتو ته وړم. زه ډیره بخښنه غواړم ځکه چې ما د پښتو ادبیات نه لوستلي، یوازې عمومي پښتو مې زده کړې چې مثلا تا نه یې زده کړې نه زده بل نه زده. دا چې دومره مثلا په پښتو ژبې تاسو ته معلومات درکوم، دا ما خپل یو حس دی چې خپل وطنوالو سره او خپل مینوالو سره او خپل افغانانو سره زه شیر کوم. زه کولی شم چې همدغه معلومات په دری ژبه په فصیح لهجه باندې زه تاسو ته بیان کوم او هیڅ غلطي هم ونه لرم. مکمل لغات او کلمې مکمل ځای په ځای استعمال کوم، ځکه چې زه په داسې سیمه کې پیدا شوم چې هغه ټول دري زبانه ول او زما مور هم دري زبانه ده. نو زه بخښنه غواړم، تاسو خپل باید پوه شئ چې کوم لغتونه زه استعمالوم هغه یا دري وي یا انګلیسي وي، تاسو خپل ترجمه کوئ. که چیرې تاسو نشئ ویلی ترجمه کولی نشئ، تاسو په کومنټ کې ولیکئ، هغه به زه هم جنم تاسو ترجمه کوم، مشکل نه لري. کوم هیواد ډیر جنگلات لري؟ ځنګل مطلب کاناډا چې د ځنګل ډیر لري، ځکه چې د کاناډا مساحت ډیر زیات دی. یعنی دویم هیواد بعد روسیې نه چې ډیر یعنی غټ وي، نو خامخا ځنګلات پکې ډیر وي. نو په کاناډا کې ځنګلات سخت زیات دي. کله چې دوی مثلا ودانۍ جوړوي، دوی مکمل هغه ځنګلات یو سیمه کې مکمل درېشي نه بس ترڅو بیرته راجګ شي او هلته دوی ودانۍ جوړوي ترڅو د دوی ودانۍ هغه ډیر شي، مثلا ودانۍ آمار ډیر شي او دوی وکولی شي چې خلکو ته د ژوند کولو سهولتونه برابر کړي. کوم هیواد ډیر ساحلونه لري؟ ساحلونه داسې لکه جزیره بیا غر دی، ساحل وړکی دی. ساحل چې دی کاناډا ډیر لري او استرالیا په اووم مقام کې دی. اوس راځو اقتصاد بخش ته. په اقتصاد بخش کې ناخالص تولید، هر هیواد ناخالص تولید لري. کله چې تولیدات کوي کنه دوی مثلا خپل هغه شخصي تولیدات چې لري، مثلا فابریکې لري، دوی چې تولید کوي دوی خامخا خپل هغه ټکس خري، ټکس چې واخیستلو د هغې پیسو څخه دوی د کلانې دوی مثلا حسابوي چې موږ په کال کې څومره پیسې ګټلې دي د خپل هغه ناخالصو تولیداتو څخه. استرالیا چې د 1.32 میلیارډ په کال کې دوی ناخالص تولیدات لري او پیسې ګټلی شي د خلکو څخه ټکس او فابریکې چې جوړوي. او کاناډا چې د 1.15 میلیونه، نو دا هم کاناډا په ناخالص تولیداتو کې ډیر شو، ځکه چې کاناډا لږ نفوس هم ډیر دی او ناخالص تولیدات هم ډیر لري، خپل کمپنۍ ډیرې لري. کوم هیواد ډیر پیسې مثلا پیسې لري او ډیر پیسې ګټلی شي؟ یو شخص مثلا که چیرې ته یو کارګر یې، آیا په استرالیا کې ډیر پیسې ګټلی شي که په هغه کې په کاناډا کې؟ دلته په استرالیا کې ته ډیر پیسې ګټلی شي کله چې ته کار وکړې، او کاناډا کې کم. تعلیم د لحاظ نه استرالیا چې دی 12م هیواد دی په ټول نړۍ کې او کاناډا چې دی 8م هیواد دی. کوم هیواد نه دا کوم هیواد میلیونر ډیر لري کنه، میلیونر به ډیر پیسې لري، هغه هم استرالیا په 12م هیواد په 12م هغه کې دی، مثلا په سټیپ کې دی، او کاناډا چې دی په 8م سټیپ کې دی. نو د ژوند کولو کیفیت په کوم کې ډیر لوړ دی؟ د ژوند کولو کیفیت چې دی په هغه کې په استرالیا کې ادوړه کې معمولا یو قسم دی، ځکه چې د دوی هغه نظامونه او د دوی هغه کوم سهولتونه چې بشریت دوی وړاندې کوي، انسانانو ته دوی وړاندې کوي، دا معمولا یو شی دی، ځکه چې دواړه هیوادونه انسانیت او بشریت احترام لري. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دواړه هیوادونه د ژوند کولو لپاره بهتر دی. آیا ته په استرالیا کې اوسئ که په کاناډا کې؟ نو تاسو خپله بیا تصمیم ونیسئ چې کوم بهتر دی. اوکې، کوم هیواد ډېر
چاقوالی لري مثلا دغسې چاق وي هغه کوم هیواد لري ځکه چې دلته ډېر خلک مثلا راحت طلبه دي غواړي چې یوازې وخوري وچې کړي څملي صحیح دی او کار هم ډېر اسان دی د کور نه مثلا کمپیوټر ځان ته ایښی کور کې کار کوي نو چې کور کې کار وکړي آرام کښېنې نو هلته چای درته ایښی وي ډوډۍ درته ایښی وي هر څه درته ایښی ورو ورو خورئ نو دغه چې دی په کاناډا کې ډېر په استرالیا کې ډېر دی په استرالیا کې چاق فربې خلک ډېر دي او په کاناډا کې کم دي په کاناډا کې ځکه کم دی چې ټول خلک یې مصرف کړي دي باید 100% کار وکړي په کاناډا کې چې کار ونه کوي وږی پته کېږي خلاصه که چېرې وږی هم پته نه شي سوسیال ته به ناست وي سوسیال او داسې مسله ده چې هر سهار به زه په سوسیال کې بازاري امضا کوي چې تر څو د میاشتې ته 1000 یا 1200 ډالر درکړي هغه نه ولکه هېڅ شی هم جوړ شي سوسیال قدرت نظامی یا نظامی قدرت په کوم هیواد کې یعنی کوم هیواد ډېر نظامی قدرت لري صحیح دی په دې کې دا چې د استرالیا نفوس 25 میلیونه دی او د کاناډا نفوس 38 میلیونه دی کېدای شي لږ ډېر شوی وي نو په دې کې د استرالیا نظامی قدرت په 11م جایګه کې قرار لري په ټول نړۍ کې په ټول هیوادونو کې او کاناډا چې دی په 21م کې دی نو دا په دې معنی چې استرالیا ډېر قدرتمند دی نسبت کاناډا څخه نو ملګرو دغه د استرالیا او د کاناډا ترمنځ توپیر تاسو خپل نور هغه وکړئ مثلا تحلیل وکړئ چې کوم یو تاسو ته بهتر دی او کوم یو تاسو کولی شئ چې مثلا هلته لاړ شئ او هلته ژوند وکړئ زما په نظر ما خپل شخصي نظر دغه دی چې کاناډا بهتر دی ځکه چې کاناډا د ټولو هیوادونو انسانانو څخه شمول دی او دلته هر قسم هر ډول مذهبونه دي کلچر دي فرهنګونه دي کلتور دی هر څه دي نو دلته بهتر دی دلته مثلا ته څوک نه وایي چې دا تورې سپینې چې دی اغوستې چې دی نه دی اغوستې هلته په چادرۍ کې هم چون تاسو کولی شئ چې دلته وګرځئ زما کاناډا خوښېږي زه تاسو ته یو بل شی در وښیم اله بچی بچکه اوی دا زما کوکو به تاسو خامخا ګورئ په هر ویډیو کې دغه وګورئ اخوی ډېر خوږ دی زما کوکو ته هم سلام کوئ زما لکي جان ته هم سلام کوئ دا باید په تاسو ډېر ګران شي ځکه چې په ما ډېر ګران دی ښه سلام ورته وکړه بای بای ورته وکړه ملګر ته بای بای لکي اکی جان بای بای او ګدویو بای بای